مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دا ربيع الأول میاشت تقریبا شروع شوی ده. دا مبارک میاشت چې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رب العالمین دنیا ته رالیږلی دی. د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې په دې وطن بلکې په مخ د ځمکه د کفر او د جاهلیت او د شرک تیارې خورې وې. صحیح دین د مسلمانۍ د ایمان په مخ د ځمکه چرته نو. چا د کانو بوتانو ته سجدې لګولې، چا اور ته سجدې لګولې، چا عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وې، چا عزیر علیہ السلام ته د الله زوی وې، او چا فرشتو ته د الله لونه وې. داسې غلطې عقیدې شروع وې. اعمال دونه خراب شوي چې لونه به دې بدبختو جمدی خښولې او خپلې حقیقي میندې سکه میندې او سکه خویندې پکې بعضې خلکو په نکاح اخیستې وې. هغه د جاهلیت دور چې د انسان عقلم نشي اخیستی. ډاکې دومره چې په لاره باندې به قافلت نشو تللی، جوارې عامې، شرابونه عام، تر دې حده پورې چې طواف به یې کو د بیت الله شریف نه نو بربند طواف به یې کو، مردارې غوښې به یې خوړلې. یو افراتفري وه او یو بدعملي وه او د چا زړه چې څه منل ابه یې کول. داسې دور و. په دغه دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړه. یو صحابي د دواړو جهانو سردار مبارک ته کېناسته او په جړا شو. او د جړا دوران کې دې مردا وایي چې د الله رسوله ته بېشکه برحق پیغمبرې. دې مار وایي چې ته بېشک برحق پیغمبرې او مونږ د الله شکریا ادا کوو چې خدای پاک ته خپل پیغمبر راولېږلی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې لکه جاړې ولې، دا خو رښتیا خبره چې د خدای رښتونی پیغمبر یم او د نبی علیہ السلام په نبوت شکریا ادا کول پکار دي. دا جاړې ولې؟ وی د الله رسوله ما ته د جاهلیت د زمانې یو واقع را یاده شو. کله چې ته نه وې راغلی مونږ خلکو به لونه جمدی خښولې او دا به م ولې جمدی خښولې؟ دا یو خو په دې وجه چې دا لوی شي نو دا بس خوري څه. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا کبیرا. رب العالمین فرمائی چې ګورې بچی د لوږې د وجې نه مه وجنئ.
چې دا به وږي شي ډوډۍ به د کمې وي. نحنو نرزقهم و ایاکم، مونږ دوی لم رزق ورکو تاسو لم درکو. روزي رسان الله دی او د دې قتلول او وجل دا ډېره لویه ګناه ده. روزي به څوک ورکوي؟ روزي ګوره یو الله ورکوي، انسان بسی او د انسان کار بسی. کم عاقل عاقل آیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. شاعر وای ډېر کله ته یو عقلمن او هوښیار سړی به ډېر به هوښیاري، لیکن د هغه د کسب او د رزق ټولې لارې به بندي، درک به د روزۍ نه لګي، روزي به مخکې دی به ورپسې وي. او داسې ناپویه به جاهل به چې د خبرو چل به نه ورځي، خو که ډوډۍ او روزۍ ته وګورې نو د پیسو د سنبالي ځای به ورسره نه. هوښیار عقل خدا وایي چې هوښیار دی نو مال ډېر دی، ځکه تجارت په هوښیارتوب کېږي. لیکن دی به هوښیاري، روزي به مخکې دی به ورپسې وي، درک به نه لګي. یو کار ته چې لاس اچي کار به نه سمېږي، او بل به قمقلي د دو خبرو چل به نه ورځي. لیکن داسې مالدار به چې خلک به ورته پسخېږي. نو عقل او روزي په عقل نه ده، روزي په فضل ده. بس چې الله وغواړي نو چاله ورکوي، چې وغواړي چا نه والي. نو رب العالمین فرمایي چې د تاسو له دوی له دا روزي مونږ ورکو. او ګورې د بچو قتل ډېره لویه ګناه ده، بچي به نه وجنې. اوس هم د امریکې دا یو سوچ دی، یو پالیسی په مسلمانانو کې روانه چې بچې دو هی اچھے. زه په دې دا پراپیګنډې دي، لږ خاندان او څنګه دی جون مزیدار او لږ بچي او جون خشتا، او دا ډوډۍ به د کمې وله ورکوي، او دا به اوسېږي کم ځای. زه خو یم چې روزي رسان الله دی. بعض انسان د هغه به یو دوه بچي به رزق به تنګي، او بعض انسان به د هغه به 10 او 15 بچي وي، خو به په الله مهرباني روزي به زیات دی. خو غلطې خبرې. نو مونږ به لوڼه جمدی خښولي، یو خو د دې وجه نه چې دا به لوی شي ډوډۍ به ولې د کمې راځي. دویم دا چې دا به سبا پیغله شي نو دا به واده شي نو زما به زوم ګرځي، زومان به مې وي، دا به دوی د یو شرم ښکارېده. هلکه ته چې د چا زوم یې، چې څوک په دې شرمېږي چې زما دې زوم یې، نو دی چې په خپله د بل چا زوم دی. نو وایي مونږ به لوڼه جمدی خښولې. نو دې نبي علیه السلام ته خپله واقع بیانوي، وی ما واده وکړ، او د واده 6 میاشتې پس یا 8 میاشتې پس زه د تجارت په یو سفر باندې بار ووتم. ځکه د مکې مکرمې د خلکو زندګي ټوله په تجارت وه، سوداګري به یې کول. هلته خو پټي شته دی نه، او تجارت پسې به چې انسان اوت نو کال به م نو، 2 کاله به م نو، 3 به م نو، 5 به م نو، 6 به م نو. د کوسم ډېر خلک څوک سعودي ته، څوک دوبۍ ته لاړ شي، څوک کال پس راشي، څوک 15 کاله پس راشي. خو به پیاده مزلې وي چې یو ځل به په تجارت قافله کې ووته، بیا په کلونو واپس نه راته. وی زه چې لاړم کله تلمه، واده مې وکړو، د واده 6 میاشتې مې وشوې، خو چې زه ووتم زما د تلو نه پس زما په کور کې زما لور پیدا شو، لور مې وشو. زه خو نو ما تجارتي سفر وکړ، 6 کاله پس زه واپس رالم. چې رالم واپس زما هغه لور زما په کور کې ګرځېده راګرځېده، ښه لویه شوې وه، خشته مزېداره، خو مور پوی کړې وه او رشته داران یې راله پوی کړي وو. ځکه زمونږ خو دا رسم و، د جاهلیت یو رواج و، یو پرده زمونږ په اړه لګېدلې وه. الله دې د دغه پردې نه وساتي. دغه پرده چې په اړه ولګي د انسان عقل بیا کار نه کوي، نظر کار نه کوي. پلار ورته دشمن ښکاري، مور ورته دشمن ښکاري، ښځه ورته دشمن ښکاري، بچي ورته دشمن ښکاري. په اړه مې پرده لګېدلې وه. نو زما رشته داران او هغه ماشوم یې پوه کړه چې ګورې تاسو به دا نه وایي چې دا د لور ده. هغه زمانه کې دا وینځې وې، مونږ به دا وایو چې دا مونږ یو وینځه په بیه اخیستې ده د خپل خدمت لپاره. هسې نه په زړه یې ځان پروت دی، دا ماشوم به چې ته راونیسي او چې ته یې مړه نه کړي، ښه نه کړي. لوڼو سره خو به یې نفرت کړه. وایي هغه ماشومه چې به ما له راله او ما سره به یې مینه کوله، خو د الله شان دی که نه چې د پلار او د بچو په منځ کې کومه د وینې رشته یي که نه، او د وینې کم محبت او کم مینه نو هغه نه پټېږي.
ما له براله ما به ځان ته رانږدې کړه ښځې نه مې تپوس وکړو چې ښځې دا ماشومه څوک ته دا یو وینځه ده مونږ اخېستې ده بل چا نه مې تپوس وکړو دا ماشومه څوک ده دا وینځه ده جي دا دوی اخېستې ده ماشومې نه مې تپوس وکړو هم پې کړې وه بچې ته څوک یې زه خو د وینځه یم دوی اخېستې ځان یې ټول راته پېښ شو خو چې ورځ تېرېدې نو ما ته پته ولګېده چې دا زما لور ده دا وینځه نه ده هغې به ما سره ډېره مینه کوله چې زه به تلم زما دې مرۍ ته به یې لاسونه راواچو ما به ځان ته رانږدې کړه خو چې ما ته کله پته ولګېده چې دا زما لور ده نو ما کې هغه جاهلیت راټوپ کړی چې ښه زما لور به دا خو وجل پکار دی نو زه لاړم او ما د کلي نه بار چېرته یو دشته کې یو ځنګل کې کوی وکنم دا خپله واقع نبي علیه السلام ته بیانوي او چې کوی مې وکنه چاري او سسکورې مسکورې مې یوړې هلته مې کېښودې هېڅوک مې پوه نه کړل دا ماشومه ما راواغېسته چې بچې زه چې ځو چې ته بازار ته دې بوځم میلې ته دې بوځم څه سودا ته لوالم خوراک ته لوالم دا ما ته راته غاړه وته او نیغه مې بوتله او اقه دشت و بیابان ځنګل کوی ته مې ورسول خو چې دې ماشومې کله کوی ولید نو دې چغې کړې دا خو یو رواج و که نه په مکه مکرمه کې هغې ته خو پته و پوهېدل چغې کړې چې بابا څه کوې ما ځان ته رانږدې کړه خپل مې کړه او ما د ځان نه شو کوله خو هغې چېرته زه پرېښودم زما دې مرۍ تاوېدانده شوې زما دې سټ تاوېدانده شوې چغې یې والې چې بابا ما ګناه څه کړې ده ما څه غلطي کړې واقعي د ماشومې څه ګناه ده ما څه ګناه کړې ده ما څه غلطي کړې ده ما څه جرم کړی دی بابا څه چل مې کړی دی او د ما دا شونډې به یې ښکلولې ځکه ماشومه جینۍ او ما ته راته غاړه وتله وایي ما په ډېر زور او په ډېر چک باندې ځان نه جدا کړه په کوی کې مې وغورځوله او هغه خاورې او هغه تیږې مې پې د پاسه ور واچولې هغې کریکې والې او ما پې د پاسه لوی قبر جوړ کړه او جمدی مې ښخه کړه د الله رسوله اوس هم چې ما ته هغه وخت را یادېږي نو ما له ژړا راځي چې زما هغه ماشومې باندې هېڅ قسمه ترس را نغې هېڅ رحم مې را نغې د هغې په هغه چغو مې هېڅ پروا ونه لرله د هغې هغه ماشومې لې چې دقسې ما ونیولې او د خپلې مرۍ نه مې جدا کړلې او په کوی کې مې وغورځولې دا د جاهلیت هغه رسم و د جاهلیت هغه رواج و خاورې مې پې بمبار کړه د خدای رسوله ته رښتونې پیغمبرې او موږ ستا ډېره شکریه ادا کوو چې تا خدای راوستې او موږ د جاهلیت د دغه رواجونو نه خلاص شو داسې به خلکو کوو داسې به زما په خیال چې درنده به هم داسې کارونه کړي تاسو د غوا ته نه ګورئ د غوا بچې خو د څوک یو پوټېله غوندې وچړي نه هغه غوا ورپسې ښکرې وباسي یا د سپی بچې چې د ماشومان بچي د سپی ته یې ولته وله ورکړه او سپی څومره دغه شی دی او هغه سپی ورپسې منډې وایي یا سپی به هم پرېږده د شاتو مچی یا د سرو مجو دا ګبین د بچو ته معمولي ډکې ولې یو څه هغه بچي دی چې مچی در باندې څونه راپارېږي چرګې ته وګوره چرګې بچي ده خو ته لاس یو څه چې چرګه در باندې څونه ټوپونه وایي لیکن د دغې ظالمانو بدبختانو په زړونو کې رحم بالکل ختم شوی د جاهلیت هغه مهر یې په زړه باندې لګېدلی دا چل به کو رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې وخت کې دنیا ته راولېږه او دې کې د الله حکمت و د رڼا به هله تا ته فایده ښکاره شي چې تیاره شي چې تیاره نه د رڼا فایده نه او د یروس کې ته بلف ولګوه څوک هم پروا هم نشته د بلف څوک دام نه وایي چې بلف بل دی څوک دام نه وایي چې ډېره ښه رڼا ده خو چې کله تیاره شو او تا بلف ولګو نو بیا خلک ویل که ډېر خشته بلف دی ډېره تیزه رڼا ده نو د رڼا هله سړي ته معلومات کېږي چې تیاره شي د په رڼا کې د رڼا پته نه لګي نو دقه رنګې رب العالمین پوره تیاره جوړه کړې وه چې نبي علیه السلام پکې رڼا راښکاره شي چې خلکو ته پته ولګي چې د پیغمبر نه خو الله تعالی دومره لوی کار اخیستی دی دغه وخت کې رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږه او خدای پاک یو عجیب انقلاب پې راوست دقه خلک چې الله یو نه ګڼه دغه خلک چې بوتانو ته به یې سجدې کولې چې په لاره به روان او خشته کاڼې به یې ولیده نه به یې راواغېسته او جیب کې به یې واچو نو چې بیا به کله کور ته لاړ نو ځان ته به یې هغه مخکې کېښود او هغه کاڼې ته به یې سجدې شروع کړي سپو ته یې سجدې لګولې پیشوګانو ته یې سجدې لګولې داسې جاهلیت وکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راولېږه دغه عقیدې ختم شو خدای پاک خشته مزیدار عقیده ورته نصیب کړه چې هغه د توحید او د رب العالمین د یووالي عقیده ده چې الله یو دی د خیر او د شر د باران او د باد او د نور او د ټول نظام او د کائناتو چلونکي ذات دا صرف یو الله د شریک نه لري
خدای فوراً انقلاب راوست. اعمال بدل شو، غلاګانې بند شوې، ډاکې بند شوې، بدعملۍ بند شوې، هغې سره دغه رسمونه او رواجونه چې د علومو سره به څه کېدل دا ختم شو. اوس هم خلک وایي په اسلام کې د ښځو حقوق نشته. بیا ښځې له خو اسلام حق ورکړي، ښځې ته خو په دومره سپک نظر کفر قتل چې د حد نه وتی. اوس هم چې دا ښځې کمې ازادې ګرځي په امریکا کې او په برطانیه کې، دا خو د ښځې حق نه دی. د ښځې حق خو دا دی چې دا به په کور کې دننه ناستی او دا به د کور سرداری، ته به یې ګټې، تا نه به خولې بېږي، سار نه ماښام پورې منډې تړلې وې او چې څومره شی دې وګټه به ټوله راوړې. ښځې ته سردار یې ښځه ده، پخی بیغا، لګی بیغا، سنبالی بیغا. ښځې له خو اسلام حق ورکړی. بعضې خلک وایي یاره وایي د هلک دوی سیري او د ښځې یو حصه ده، دا خو ښځه بیا کمه شوه. ګوره جناب ګټلې چا ده؟ سړي. نو چې سړی یو ګټي او تا هغه هم بیا د ښځې سره برابر کې یو حصه ولا د ښځې په شان ورکړي، دا خو بېانصافي ده بیا. یوه. دویم د ښځې خو ډېر حقونه دي، موږ پې سوچ نه دی کړی. ښځه یو خو د پلار د طرف نه حصه واخېسته چې پلار یې مړی، یوه شوه. دویم یې د خاوند نه حصه واخېسته، د سړي خو هماغه یوه حصه ده. ښځې بیا د خاوند نه او د خاوند نه کمه حصه د مهر والا حصه، هلته د پلار په مال کې حصه ورسېدله، دلته د خاوند مهر ورسېد. سړي ته خو مهر نه چې د ښځې نه میلو شي، د ډبل حصه شوه. ښه د هغې نه علاوه خاوند دې مړ شو، د خاوند په مال کې بیا حصه شته، مهر ورته میلو شو. د ښځې خو ډېر حقونه دي، خو یاره که د شریعت په طریقه باندې مسلمانان خپلو ښځو له خپل حقونه ورکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رب العالمین راولېږه دنیا ته، دغه خلک چې دا زړی زنګ و زنګ او په زړونو باندې تور داغونه پراته او په خپلو بچو باندې رحم نه راته، د هغې نه رب العالمین داسې معاشره جوړه کړه چې تر قیامته پورې د هغې مثال به پیدا نه شي. او دومره محبت او مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره رب العالمین پیدا کړه چې د هغې مثال به تر قیامته پورې پیدا نه شي. دا یاد وساتئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله ایمان راوړو، حضرت ابوبکر صدیق دا د پیغمبر علیه السلام ډېر نږدې ملګری دوستانو، تقریبا مکه مکرمه کې یو ځای به ګرځېدل. نو چې کله نبی علیه السلام ته الله نبوت ورکړ، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر، نو لومبې دا دعوت حضرت ابوبکر صدیق له ورکړ په سړو کې. ابو بکر ما ته خو الله نبوت راکړ، وایي د خدای رسوله بالکل پتا زما ایمان دی، تا منم، ته د خدای پاک رښتونی پیغمبر یې. بې د څه دلیل نه او بې د څه حجت نه په تا زه ایمان راوړم. خو هسې نه یو تپوس کوم چې د نبوت او د پیغمبرۍ څه دلیل شته که نشته؟ ما خو ایمان راوړم. دا تپوس دی نه کوم که دلیل خیر ایمان راوړم او که دلیل نه خیر ایمان نه راوړم، نه دلیل نه بغیر مې ایمان راوړم. څه دلیل هم شته که نشته؟ نو حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې یو زمانه مخکې ډېره موده مخکې د په یو سفر تللی، نو په هغه سفر کې یمن ته تللی. په یمن کې یو شیخ او ازد یو قبیله د هغې قبیلې اوسېدونکي، یو بوډا سپین ږیري سړی او د پخوانو کتابونو عالم. وایي چې داسې ما ته یې کوس پاس وکتل، وی ما ته چې ستا څه نوم دی؟ نو مې فلان کې، د پلار څه نوم فلان کې، د کم ځای د فلان کې کلي، قوم دې څه دی فلان کې. وی ما ته وی ته را خېټه راته لګه وښایه. وی ما ته چې ستا زما د خېټې سره څه کار؟ وایي چې زما پکې یو غرض. وی لمن مې ورته اوچته کړه او خېټه مې ورله وښوده، نو د ده په دې خېټه دلته کې یوه کوټې غوندې داغ. وی لمن دې ښکته کړه. وی ما ورته وی چې زما دا خېټه دې ولې وکته. وی هغه سړی ما ته وی چې زما لومبې په تا نظر پرېوته او ته مې ولیدې، نو زما شک پیدا شو. د آخر زمانې پیغمبر به خدای پاک دنیا ته رالیږي او د هغې پیغمبر د راتلو ورځې نږدې دي، همدې ورځې دي، دې ورځو کې پیدا شوی دی. نه پیغمبر کېږي به دې ورځو کې پیدا شوی دی او پیغمبر کېږي، نبوت ورته میلاویږي. د هغې آخرې زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه دي هغه موږ سره په کتابونو کې لیکلي دي. د هغه د ملګرو صفتونه موږ سره په کتابونو کې لیکلي دي. نو د هغه یو خاص ملګری به او د هغه د وفات نه پس به د هغه خلیفه او جانشین هم وي. نو د هغې خلیفه او جانشین چې کم صفتونه زموږ په کتابونو کې دي هغه په تا کې راته ښکارېږي، هغه ته. نو تا له خوشخبري درکوو چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر نږدې ملګری به، په هغه به ایمان هم راوړې او د هغه د وفات نه پس به ته خلیفه هم.
تا چې ټول صفتونه مونږ ته وکتل معلوم کړل او ستا په خېټه دا داغ چې دی دام ستا یو نښه وی دا خبره تیره شو د ما نه پکې وړې ده نه ما چاته ویو نه ما ته چې ویو خبره خلاصه شوه نو چې کله مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړله او ما په ایمان راوړو نو صاحب ما ورته وویل چې زه خو ستا پیغمبري منم او بې دلیله مې در باندې ایمان راوړم دا نه چې ګنې که دلیل خیر ایمان راوړم او که نه خیر نه راوړم نه بې دلیله مې ایمان راوړم خو صرف یو دومره خبره ده چې ستا د نبوت څه دلیل شته راته وښایه وی نبي علیه السلام راته وفرمایل چې او زما د نبوت دلیل هغه ټکی و چې په یمن کې د از هغه بوډا سپینګیرې سړي ستا خېټه کتلې وه ستا په خېټه یې کم داغ لیدي او تا ته یې کومه خبره کړې وه دا زما د نبوت دلیل دا یو معجزه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایمان راوړه ایمان نه پس مقابله شروع شوې عموما د حق او د باطل مقابله وي د نبی علیہ السلام سره خلکو مقابله شروع کړې صحابه کرامو سره مقابله شروع کړې او بیت الله چې کوم د الله کور دی د هغې نه ګیر چاپېره چې دا کوم مطاف دی دا خلک چې تاویږي او طواف کوي 360 بوتان پراته پکې خلکو چې به طواف کوو په بوتانو باندې به یې لاس کېښود او تاوېدل نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیغ راغی او د بیت الله په خوا کې ودرېد او اعلان یې وکړ ای خلکه واورئ زما د اعلان زه د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او الله له شریک نشته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې م ګوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دا اعلان مې خو چې دا اعلان مې وکړ نو فورا کافر رالل او را باندې غوټې شروع کړې او دومره او چې بېهوشه شو اوس یو سړی راشي زمونږ په دې جومات کې زمونږ د عقیدې خلاف اواز کوي مونږ به جمدې پرېږدو دا قرنګې دان د هغوی عقیده وه که د هغوی د عقیدې او د هغوی د خدایانو خلاف خبره وه پرې راغونډ شو ویې وو خو حضرت ابوبکر صدیق خو د یو شریف خاندان سره تعلق لره داسې عام سړی نو پرېوت بېهوشه شو چې بېهوشه شو صاحب راغې د قوم خلک یې ودرېدل او قسمونه یې وخوړل وی ابوبکر وهلی شوی دی او که دا ابوبکر مړ شو که نه دا د بدل به مونږ د ابو جهل نه او د فلانکي نه او د فلانکي نه به دا بدل اخلو دوی پکې سرګرم او دې صاحب په بېهوشۍ کې پورته یو او د هغې زمانې چې کوم علاج و هغې شروع که ورته لګیا دي علاج ولکه یو دې دقسې بېهوشه پروت مور یې راله ناسته را ورته جاړي او دې بېهوشه پروت او داسې کار وشو چې یو طرف ته هم تورې راووتلې بل طرف ته هم چې زمونږ سړی ولې وو تاسو دا خو دا چې خپل دین دی او خپل مذهب دی چې څوک څه کوي به ستاسو کار سره چې تاسو دی وهه ټوله ورځ تېره شوه او چې کله ماښام شو ماښام نو حضرت ابوبکر صدیق او دا یو خبره واورئ چې کوم وخت کې دا اواز ته نو نبي علیه السلام ورسره ولاړ خو چونکې پیغمبر علیه السلام خو د ډېر لوی قوم سره تعلق و د ډېر مضبوط نسب و نو هغه ته چا غږ نه شو کولی دې غریب یې ووهه نو چې کله دې ماښام په هوش کې راغی که نه او سترګې وغړولې نو یو بل له هغې مبارکۍ ورکړو چې مبارک شی سړی بچ شو جوړ مور یې مراله ټول د خاندان خلک یې مرالل خوراکونه یې وله پخ کړي دي او یو بل له مبارکباد شروع چې مبارک شی سړی بچ شو خو چې داسې سترګې وغړولې نو دې لومبې تپوس کوي وی خلکه وی پیغمبر علیه السلام سایل کې دی وی دا غال راته ووایه بس چې څومره خلک ورسره ناست وو د خلکو همدردي وه ټول ترې روان شو وی سړیه مونږ سره ستا غم دی او د چا د برکته چې دیواله خوړل د چا د برکته چې بېهوشه شو بیا د هغه تپوسونه کې دا خپل کار کوه او ټول کافر وو خو د قوم خلکو د سره همدردي وه خو چې د نبي علیه السلام نوم یې واخېست نو فورا ترې روان شو مور ورته یې بچې د دغه هلک د لاسه خو تا ته دومره تکلیف ورسېد او دا ته څه کې دا نرم حلوی ولا پخ کړی و دا وخوره ځکه ساره داسې ته بېهوشه پروت وي وینې در نه بېږي چې وجود دې برابر شي لږ ګرم شي ورته ویې مورې زما دې په هغه ذات قسم چې دې پیدا کړی تر څو چې ما ته د پیغمبر علیه السلام حالت نی معلوم شوی چې دا جبل هم دا خوراک راونهله ما ته شاوې زر ما ته ال راکړی چې نبي علیه السلام څنګه دی ولې په ما چې کله غزارونه کېدله ما سره ولاړ وه څنګه دی مور یې ورته وایي بچي مونږ ته څه خبر یو د هغه نه
وی لاړ شئ د ام جمیل نه تپوس وکړئ، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خور وه، او دې وخت کې حضرت عمر مسلمان نه دی، کافر دی. پوه شئ د هغې نه تپوس وکړئ. نو چې دا کم به مسلمان و دی به ډېر پټ و، ده به غږ نه کو چې د مسلمان یم، چې ال به یې وی خو بیا به خلقو واو. او نبي علیه السلام به صحابو ته وی چې ګوري مسلمانان به ځان بلکل پټ ساتئ، چا ته چیلو نه وایي. مور یې په منډه لاړه، دا حضرت عمر خور پسې ام جمیل پسې، ام جمیل ته راشه او یو تپوس ته نه کوم څه وی؟ وی یاره زما زوی دی ابوبکر او هغه دی کافر و سار دی خلقو کافر خو ته مونږ وایي هغې خو ته نه، سار دی قوم والد او ټولو دی په بېهوشۍ کې تېر وخت په هوش کې رانه. او اوس هغه د محمد تپوس کوي صلی الله علیه وسلم. نو هغه متعلق مونږ ته پته نه لګي، ته یې راته وښولې چې ته ورشې د هغې نه تپوس وکړې. نو تا ته که د هغه څه معلومات دي نو ما ته ووایي زما هغه زوی دی او خوراک خولې له نه وړي. نو هغې ځان ناغرضه کړ، وی کم محمد، زه خو محمد نه پېژنم صلی الله علیه وسلم، او کم ابوبکر، زه خو ابوبکر هم نه پېژنم. ځان یې ناجانه که په دې خیال چې هسې نه چې دا چا کافرو را لېږلي و زما معلوماتو کې د ایمان او ما باندې ته څوک ضرر ونه رسوي. زه خو نه هغه پېژنم او نه دې پېژنم. یاره وایي زه چې ځو چې تا دونه د خپل زوی خبره وکړم، زه به لاړ شم ستا زوی به لږ وګورم چې څنګه دی، هسې به سره لاړه شم. نو نه ستا زوی پېژنم او نه دا بل کس پېژنم چې ستا زوی دی. نو چې ورسره را روانه شوه او حضرت ابوبکر خو یو بل پېژندل که نه مسلمانان، چې ورته یې وکتل نو په ژړا شول چې د هغه په مخ یې دا وینې وکتې، په دې وجود یې دا وینې وکتې، په دې لاسونو یې دا وینې وکتې، نو په ژړا شول. نو حضرت ابوبکر صدیق ورته اشاره وکړه دې خوا راشه، ورته ویې د نبي علیه السلام حال راته وایه. نو دې ورته وایي چې دا خلک چې ولاړ وی خیر دی، خلک پرېږده، وی په خیر دی بلکل. وی کم ځای دی؟ وی دار ارقم کې دی، د صفا سره خوا کې یو کور د ارقم بن ارقم رضی الله عنه، وی په دار ارقم کې دی. مور ته بچیو سره ته پته ولګېده که نه دا خوراک وخوره؟ وی نه مورې چې په دې خپلو سترګو مې نبي علیه السلام نه لیدی. نو لږ تسلي ده ما نه کوي، هله به مې لږ تسلي وکړي چې د نبي علیه السلام په دې خپلو سترګو باندې ووینم. هله وی ما پاسوی. نو صاحب پیسو شپه ده اوسه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم لی ورسو او پیغمبر علیه السلام سره د خپلو ملګرو هلته دی ناست دی او په دغه انتظار د نبی علیه السلام هم. اوس خو بار صحابه نشي پرېښودی، که روزي خو د شمېر لس دولس کسه صحابه کرام دي، خلک یې وجلي چې ورغې ورته په ژړا شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ورته په ژړا شو. ځان ته یې رانږدې کړه، ترغاڼه یې باسه. حضرت ابوبکر وی د الله رسوله قسم دی چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې لاړل ختم شو، بس اوس خوشحاله، اوس مې زړه مطمئن شو، زړه مې خوشحاله شو، هېڅ پروا مې اوس نشته. د هغه خلکو مخکې حال ته وګوره، اوسې حالت ته وګوره. مخکې به یې لوڼه جنګ دی ښخولی، مخکې دغې خلکو ډاکې به کولې، مخکې جواری به یې کولې، مخکې به مسلمان ته ضرر رسو، مخکې خدای یې ونه منه. لیکن چې کله ایمان راوړو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا راغله او د نبي علیه السلام سره خدمتونه وکړل او د نبی علیہ السلام مبارک سترګې په ولګېدې. زما د قسمي هغه شخصیات ترې جوړ شو چې تر قیامته پورې به د هغوی مثال چېرته پیدا نه شي. ځانونه به یې قربانول په پیغمبر علیه السلام، قسم دې ځانونه. عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه صحابي دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. د روم یو بادشاه دی هرقل، هغه سره یو جنګ و، په هغه جنګ کې خو کله کافر گرفتار شي او کله مسلمانان قیدیان شي. نو د 300 مرګرو سره دی گرفتار شو او دی دا فوج جرنیلو د مسلمانانو چې گرفتار شو د روم بادشاه ته پیش که مخامخ یې ورته ودرو. د روم بادشاه ورته وایي عبدالله دا دومره مرګري در سره دی، اوس مونږ نیولې لاسونو کې م در لات کړی زنځیرونه اچولي دي، مونږ چې څه غواړو هغه به کېږي. یو درخواست درنه کوم، هغه ومنه، بلکل دې پرېږدم زه خپل کور ته ده سره د خپلو ملګرو. دی ورته وایي هغه هرقل بادشاه ته وایي څه درخواست؟ وایي هغه دا دی چې دا خپل اسلام دې پرېږده، دا مسلماني، او زمونږ دین ته عیسایت ته راوړه، عیسایي شي. دی ورته په جواب کې وایي چې خدای په موږ خپل فضل وکړو د اور نه بچ کړو، نو ته واپس اور ته غورځئ. خدای د اور نه وساتلي، اوس که بیا عیسایي شم خو اور ته به ځم، بیا مې اور ته غورځئ. وایي ښه ایمان نه راوړی وی نه، وی بوی دی جیل کې واچوي، ډوډۍ پې بنده کړي، اوبه پې بنده کړي، نه به خوراک ورکوي نه به اوبه ورکوي، هېڅ به هم نه ورکوي. یو کس یې په یو کوټه کې بند کړ او نارې او لوګې پې تېرې کړې. چې نارې او لوګې پې تېرې کړې نو بیا یې راوویستل، راوستل ځان ته یې مخامخ دا 300 ودرول
او دا مشر عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه هم ځان ته مخامخ ودرو وی عبدالله څنګه وی بالکل ښه وی ګوره ما درته مخکې ویلو چې موږ سره زموږ دین قبول کا عیسایت ته راواړه او د خپله مسلماني پرېږده زما خبره دې ونه منله نو پریدم دی هم او د پریښودو نه پس زما په بادشاهۍ کې چې کومه ګورنري د کومې علاقې ستا خوښۍ تا نه ګورنر هم جوړوم د هغې علاقې او د دې نه زیات عزت در کوم ستا زما لور د هغه هم درته په نکاح کوم زما زوم به هم شي خپله لور په نکاح کوم ګورنري در کوم او پریدم دی هم دا مسلماني دې پرېږده واشه که نه دې زمانې سوچه مسلمان صرف 10 روپیه ورته ورواز نه کړه که د ایمان یې درته پرې نه کړو نو جرم به درته درکړو په 100 روپۍ مونږ ایمان خرڅوو په 100 روپۍ مونږ دین خرڅوو مونږ پورې خو ځکه امریکا خان دي که نه امریکې یو وخت کې نه ویلې اخباراتو کې تاسو نه دي کتلې وایي د پاکستان مسلمان خو په پیسو خپله مور هم خرڅوي دا د امریکې وینا وه دا یوسف رمزی او دا بل او دا بل دا مسلمانان دا چو نیول د پیسو په لالچ باندې امریکې ته ورسول یا دا اوس دلته کې دا کم مسلمانان نیول کېږي او امریکې ته رسول کېږي دا څوک نیسي دا امریکا نیسي که مسلمانان یې نیسي ورلی ورکوي دا مسلمانان نیسي په پیسه باندې پیسه والا او مسلمان ونیسه دا په عراق کې چې دا مسلمان غرق شو یا چا د برکته غرق شو دا د مسلمان د برکته او دا د مسلمان د برکته چې غرق شو په څه غرق شو پیسه باندې په دولت خو انګرېز هوښیار قوم دی ګوره که زه 1100 او مال یې پیسه راکړه او تیره باندې ووالې نو چې سبا په ما وس بچ شو بیا ما هم ګورې نه پرېږدي دا د هغوی د کتاب وینا ده چې خپل رور په پیسه خرڅوي نو دشمن به څنګه پرېږدي بیا صرف په دې مسلمان خپل رور وایي خو چې کله پرې قابو راله دا به بیا نه پرېږدي دا ګورې دا یاد وساتئ دا د هغې خبره ده پخته دا چنګیزخان او هلاکو خان او تاتاریانو نه دي کړي مسلمانان یې ولمسول او دغه عراق یې پرې وواو او چې کله هغه علقمي وزیر او چې کله پې هغه علقمي وزیر بغاوت وکړو او د انګریزانو ملګری شو او عراق یې پې وماخ کې هغه زمانه کې نو بیا هغه علقمي را پاڅېدو وی بس اوس خو ولا حکومت ماله راکوی که نه وی بالکل وی تا د خپل سردار سره وفا ونه کړه چې چا د وزیر جوړ کړو ته به موږ سره څه وفا وکړې نو بوجۍ کې بند کړ او په سټکو باندې وټکه او سیت یې وایستله دا پخواني د انګریز قانون دا ایجنټان د انګریز دا چې ته پرېږدي خدا خو اوس پیسه میسه والا ورکوي او کار ته خپل وباسي نو پیسه دله درکوو ګورنري درکوو زه خپله لور دله درکوم لور په نکاح دله درکوم خو ته مهرباني وکړه د عیسایت قبول کا هغه ورته وایي چې دا خو لا ته ګورنري راکوې که دا خپله ټوله باسي راله راکوې خو دا ایمان چې ما کوم راوړی د هغې پرېښودو تیار نه وی ویچوی جیل کې څومره دی چې پې نورې تېرې کړې داسې حالت ته ورسېدل چې د ګرځېدو هم بیا نو سترګو نظرونه تقریبا تلو والو وړاندې کېدل تقریبا ریوستل کېنول نو ورته اوبه شراب کېښودل شراب او د خنزیر غوښه یې وله پخه کړه هغې ورته کېښوده ورته عبدالله ډوډۍ درکوو ښه دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب دي دا واله دې ملګرو ته اعلان کوي وی پام کوئ چې ګورې ګوتې ولې یو نه سئ دې شرابو له او د خنزیر غوښې له به ګوتې نه وړی ملګري ورته وایي صاحب دا ولې ظلم مونږ سره کوې دا خو مونږ له جیز دي الا من فمن اضطر غیر باغ ولا عاد یو سړی چې محتاجه شو د دین نه ورپسې نوځي او هغه بیا د لوږې مري او دغې وخت کې دی د خنزیر غوښه خوري هم خوړی شي د شراب څکي هم څکي شي د تندې نه دی مري نو دا خو مونږ له دې وخت کې جیز دي ته را باندې پابندي ولې لګې نو د عبدالله ابن حذافه ایمان ته وګوره که نه بېشک دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل مونږ له جیز دي او دې وخت کې دا شراب څکل مونږ له جیز دي او که دا د خنزیر غوښه خورو او دا شراب څکو د کافر بادشاه له پې خوشحالېږي دغه نه خوشحاله که مونږ د لوږې مړه شو هغې ته عظیمت وایي مونږ له به الله شهادت راکړي خو د دې کافر بادشاه زړه چېرته خوشحاله و ګوتې چې ولې یو نه سي په دې هم کارونه شو نو بادشاه ورته وایي ښه اوس پر سره پوه شم وایي لاړ شئ غټ لوښي او مضبوط غټ دیګ وګورئ لکه د ګاڼې یو لوی کړی یا یو بل شی او تیل پکې واچوي اور ورته بلکې وسرې لوی یو کړی یو غټ یو ډرامې د تیلو سور کړه او چې هغه په خوټ کېدو شو نو دته یې راځه اوس یو ملګري به دې کې غورځو او یا به ایمان پرېږدی یو ملګري یې راله ونیوه
لاسونه ولو تړل او هغه په هغه خټ کودل او په هغه تیلو کې ورويشته. نو دی وی قسم په خدای چې څنګه دی ورويشته، وی هغه دومره ګرم تیلو چې وی ور پرې وته سره غوخه او اډو کې یو بل نه جدا شو، دومره ګرم او دومره ګرم چې دا هغه د خلینه مونږ وی اوم نه دی اورېدلې، دومره ګرم تیل هغه په هغه سات پکې بیغمه شو، زری زری شو. وی بیا وی چې دیو سره ونیسه دا یو بدا قصې وجنو خو دیو سره ونیسه. نو چې دې کلهونی عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه په جړا شو. بادشاہ ورته وی نیک بخته ستومانه شوی، وختي وی درته وی نو اسد را باندې هغه یو ملک په وخت باندې جړلې ستومانه شوی به او دا دین باندې پرې خو زماره دین باندې قبول کړو هغه بم درته نو کړ. وینو ستومانه هونه دین نه پرې ایمان وینا بیا جاړې بیا والے وی زه په دې نه جاړم چې تبه موسمل کې تیرو ته مې واچ په دې خو نه جاړم، دا خو زموږ ایمان دي چې کوم وخت انسان له مقرر پاغه سات به سوزي دا ما وخت مقرر حساب وږي او چې مورو غور دی خو یو سکند کې بساله نو ځا غوړ ګرم تیل دي او ځان کدن ته مې نه جوړي په یو درا نه سو بس خپه پدیم جالم پدې چې زما وجود ډیر ټپ شوی دی، لوګي ناره را باندې تیر شو، داسې پټي وجود مې او داسې یو سامه ده. نو کوم ورواچه په دې سات سوزي په دې خپم چې ارمان ډیر غټ وجود مې مضبوط سره ډیر سره وجود مې او زما په وجود کې دومره ساګانې وي لکه څومره چې زما په وجود ویخته ولاړ دي، په زرګونو لکونو ساګانې وي او اره یو سامه په دغه تکلیف چې راته کوم راکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او داغه د دین نه قربان کړي په دې ځای چې وجود می غټ وجه لګ اور خورا لګ زیات خورا باندې دا تیل بل شوی وکړ چې لګوندې ساګان ډېر وی یو ځل مړ کېدم بیا جم دې کېدم بیا تا ور وشتم بیا جم دې کېدم بیا دې تیلو ته ور وشتم بیا جم دې کېدم چې سم قرباني خو مې ور کړې اره یا وسامه د نبی علیہ السلام او داغه د دین نه دغه څه قربان کړو لکه راځي تاسو کې حیران شو هغه بادشاہ یروي د محمد صلی الله علیه وسلم کو سره مو وایي مرګري ډېر عجیب عاشقان وی خلا پرې دمه خو په یو شرط چې زماره تندې وخت کولې تما تندې وخت کولې نو پرې دم دې وی یوازې ما پرې دې کړه مرګري بمرا سره پرې دې وی نه ټول پرې دم وی خدای دا کار وکړه اگر چې لمه نه غواړي استا تندې له شونډې یو سم خو زماره ځان نه پاره نه مرګري د خلاصولو د پاره یادو چې دا مرګري به په خلاص شي دا چل بو تندې ول خپل کو د صحابي دغه کافر بادشاہ له او پرې خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې هغه ته پته ولګېدل او د 7 سال خبر برسېده چې پته وته ولګېدل چې دا چل شوی دی. ناغه ته د مدینه منورې نه بار یو لوی استقبالیه جوړ لوی استقبالیه جوړ خلک را جمع کړل او لوی استقبالیه جوړ او صحابه هم جمع کړي ټول ورته وی او چل وکاو وی عبد الله ابن حذافه دین او د اسلام د پاره د کافر بادشاہ تندیخ کول کړی دی د دین او د ایمان د پاره د کفر د مقابله د پاره. نو اوس بدا چل کو چې مونږ او تاسو به ټول د تندیخ کولو چې مدینه منوره ته ورسېد نو به عمر ورغه تندیخ ولا خپل کړ بیا یو صحابي ورته تندیخ ولا خپلو وی تاره د مرګرو د پاره د مسلمانانو لپاره دا یو قرباني کړی دا شونډه د کافر تندیخ په کافر په تندیخ لګولي مونږ درلو تندیخ کولو څه خبره مې دې پوره کولرو کوم خلک ته خدای پاک جوړ کړ یوم دغه بوتانو او یوم دغه اورونو او دغه کانو عبادت کو او یا ځان سوځي خو دین او ایمان نه پریږدي. مسلمانی چې کله انسان ضرورت نه وته کړ په دې ضرورت پاسه نقش جوړ شو نقش هغه ایمان د ځلنه بیا نوزي او چې دا کوم مسلمانی ساریو ما خامزي او ما خام بیا سارزي نو دا د جب مسلمانی دا پړه د پاسه نقش نه نقش په پیسې چې کوم مسلمانی وزي دا د ضرورت پاسه نقش نه یعنی پړه د پاسه چې کله ایمان مضبوط شو یو نقش جوړ کړو داغه جوړ کنه دی به علال کې مړبه کې پښګو به راکاږي خطیب ولا وتړي دی به اور کې مغرده خدا مسلمانی بنوزي. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ موروا او پسمر بے درد ابو جہل شہید اکلا چې دا غي بیان د نشم کولی ګو دا یو وخت په ولا
یو اوخ پورې وتړله پړي پورې او دا بل خپې ولا په بل اوخ پورې وتړله یو اوخ داسې روان کو بل دا بل شان روان وي په دامن شلو او یا به د ایمان پرې دی نو چې کله دا اوخ داسې روان شو دا په جړا شوه ابو جهل یې ودرېد اوخان نیک بخت یې ځان دې خوب کړ مونږ ورته وختي ویلو چې مکه وګور ایمان وای نه پدې خو نه جاړم چې زه مړ شم وي ته پس جا ولې دی جاړل وي پدې مې جاړل چې په وجود کې مې یو وړه غوندې ساده اوس بل اوخ یو دې خورال شي او بده خورال شي پدې من بوشته کې مصابه نه وځي پدې جاړم چې ارمان چې زما په وجود کې په سونو په زرګونو ساګانې وي او اره سامده نبی رسول الله او د اسلام نه دغه څه قربان کړي و چې راته څه چل ایمان چې راشي کنه ایمان په پیسې بیا نه وځي پیسې څه شي دی په پیسې به ایمان وځي په لالچ نه وځي په دولت نه وځي بیا هغه بیا ستا سر کټ کېږي خو ایمان به ستا وجود به اندام اندام کټ کېږي خو ایمان به او چې دا په معمولی څیز باندې ایمان له ډغره ورکړي په لږ څیز باندې چپه ورکړي زموږ خپل کار به کوي سره د خولې مسلماني ده دا د زړه مسلماني نه ده الله دې په موږ کې د زړه مسلماني پیدا کړي نورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره لویه شکریه ده ډېره لویه شکریه چې خدای پاک داسې بهترین پیغمبر مونږ ته نصیب کړی ټول وایي الحمدلله دا خو د هغې برکت دی په دنیا ته تشریف نه وي راوړی نن به مونږ هم بوتانو ته سجدې کولې زمونږ په دې وطن هم د بت پرستۍ یو لوی سیلاب تېر شوی تاسو ګورئ که دا کنډرات چې راخېږي یا دا غرونو کې دا ډېری میری چې تاسو ورته نه وی بوتان پکې روځي مونږ هم دغه بوتانو ته سجدې به کولې مونږ هم دغه لوڼه جمدېخه کولې مونږ هم دا ظلم نه کول دا خو د نبي علیه السلام برکت دی نو دا میاشت اصل د میاشت سره تعلق نشته عام ورځو کې ایو مهرباني کوئ چې درود شریف په نبي علیه السلام ګور ډېر زیات وایئ څومره زیات چې نه کېږي درود شریف وایئ صدقه کوئ خیرات کوئ هغې ثواب نبي علیه السلام ته بخئ او د ټول نه بنیادي خبره دا ده چې تاسو خپل محبت د نبي علیه السلام سره عملي طور کې پیدا کړئ عملي د محبت دا دی چې د هغه په دین ستاسو زړه خفه شي د هغه په عقیده ستاسو زړه خفه شي قرآن پسې څوک بدوي دین پسې څوک بدوي استاد په درد کوي درد او تاکي هغه عمل پیدا شي چې کوم عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ کې دغه پیدا کړي وی قلیب بدر او سوق بدر نسمونه قلیب بدر خو هغه کوی دی د بدر په مقام کې چې کوم کې کافران غرزولي او سوق بدر بازار ته وي د بدر بازار نه دا خخته چې دا هغه ویل کېږي نه چې هغه تاسو سره حالت بدل شي نور ویل کېږي نه خخته باندې تیمم خیر جایز دی خخته باندې تیګه باندې کاڼي باندې فرض که یو کس د مازدیګر مونځ قضا کوي نو دی به 2 رکعاته ډک او 2 تش کوي او کټول به ډک کوي چونکې مونږ د خولې نیت کوو مونږ خلک چې نیت کوو مونږ د خولې نیت کوو نو مونږ به دقسې کوو لکه څنګه چې عام د مازدیګر مونځ کې لومړی 2 ډکه او ورپسې 2 تش او که 3 وړه رکعتونه بعضې فقها لیکي که 3 وړه رکعتونه ډک وکړل نو هم خیر د پروا نشته دی که یو کس د بجلی میټر بندوي نو د په جمع کېږي او که نه کېږي یاره د بجلی میټر بندول ګناه ده او د یو قوم نه د ټول قوم جرم دی نو چې سړی ټول عمر دغسې حرام خوري خو نه دي پکار بلکل مونځ نه چې زم دا خو ډېره لویه ګناه ده نه دي پکار ټیک د بجلی والا هم څه زیاتې کوي او ظلم کوي خو د هغې سزا دا نه ده چې ته د بجلی میټر ته پیزوان واچې او میټر دې بند کړي دا ښه خبره نه ده ګناه یو بل سړی زیاتې کوي نو د زیاتي به ته زیاتې نه کوي او ته به د هغې متعلق ګناه به نه کوي خلک د انځر خشاک نه سوځوي وایي چې دا زبرګونه ده او که چېرې سوځوي نو ایرې ځان نه جدا غورځوي د دې شریع څه حکم دی دا هسې خبره ده په اونو کې زبرګه اونه نشته ټولې اونې د خدای اونې دي البته قرآن حکیم کې الله په انځر قسم خوړلی دی والتین والزیتون د زیتون او د انځر په بوټي باندې قسم خوړلی دی دا ولې قسم خوړه یا خدا چې ښه بوټي دي مزېدار میوې ښه شته ده او بیا دا چې په عربو کې دا کېدل او میوې مزېداره وه دی مطلب نه دی چې دا به سوځی نه دی مطلب نه چې ایرې به یې نه غورځی نه سوځولی هم شي او ایرې بارم غورځولی شي دا هسې خبره ده چې ایرې به کندې ته غورځی او سوځی به نه دا حقیقت کتابي حقیقت نه دی نکاح په داسې خبرو وجوهاتو په کومو خبرو ماتېږي
نو دا هغې دپاره خو ډېرې خبرې دي. طلاق سړی وغورځوي په هغې نکاح ماته شي، او که یو سړی کافر شو خدای دې موږ د کفر نه وساتي، نو په دې باندې نکاح ختمېږي. د کفر خبرې سړی وکړي په هغې هم ختمېږي. امام صاحب لا مصلي ته نه رسېدلی او مقتدي د امام د راسېدو نه مخکې د نیمې نه زیات اقامت کړي، نو خیر دی. که امام ورته ووایي چې اقامت کوه او د اقامت شروع کړو، نو اگر که امام لا مصلي ته نه را رسېدلی خیر دی، پروا نشته. لکه امام کوډګۍ کې دی او چاته آواز ورکړي چې اقامت شروع کړه، پروا نشته دی، اقامت وکړي، امام به راشي، به مصلی به ودرېږي. دا اسمبلی کې دی یادوي، دا زموږ ملګرو سره بل پیش کړ دا دې دپاره چې کم انګریزي سکولونو کې کم د پینټ او د کوټ کم لباس دی د هغې متعلقه چې هغه په اکثریت باندې منظور شوی هم دی، چې څومره سکولونه دي که هغه سرکاري دي او که هغه نیم سرکاري دي او که هغه پرایویټ دي، نو په هغې کې به د پینټ او د کوټ دا لباس نی عام لباس وي. او ښه خبره ده که نه، موږ په پینټ او په کوټ باندې څه کوو؟ د دې څه ضرورت دی؟ ښه پاکه جامه ده زموږ د پښتنو جامه ده. یو خو دا ده چې دغه د انګریزانو یو نښه ده، د انګریزانو یو لباس دی، د غلامۍ یو لباس دی. او دویم دا دی چې هغه ټی یې مخې ته اویزان دی، دا ټی ګورې په حقیقت کې یو صلیبي نشان دی که تاسو خیال کړي، صلیبي نشان دی. او دغه د هغې نه علاوه پیسې پې زیاتې لګي. نو دا بل په اسمبلی کې پیش شو او په هغه منظور هم شو. نو خدای دې کړي چې داسې نور هم خدای پاک بعضې کارونه انشاءالله زموږ د شریعت بل به ګورنر صاحب سره پروت دی، هغه چې کله منظور کړي هغه پې دستخط وکړي، انشاءالله د اسمبلی اجلاسونه شروع دي، دعا کوئ امام انشاءالله خدای پاک په دې دوران کې انشاءالله منظوري. نه مړي متعلق د عامو علماء دغه دی چې دې خبرې اوري او السلام علیکم باقاعده ویلی شي ورته. ښه نه د دې سره کرامت سره تعلق دی وایي چې په نبي اسلام د درود شریف متعلق خبره کوي. ګوره درود خو پکې بهتر درود چې دی نو هغه دغه درود دی چې دا کوم په مانځه کې وایو، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا بهتر درود دی. او دا اللهم بارک دویم درود دی. دعا دی دا دو درود شو. بل دا خبره ده چې کوم درود شریف وایو نو دا هغې فایده نبی علیه السلام ته نه رسي، هغه له چې الله کوم مقام ورکړی دی هغه سم دی، فایدې مونږ ته را رسي. د دې هسې مثال دی لکه دیوال ته چې سړي بیټرۍ ووایي، نو دیوال ستا په بیټرۍ څه کړي، د هغې هغه رڼا واپس ستا په دې مخ را غورځېږي. نو درود شریف لویه فایده ته مونږ ته را رسېږي. رعد څه شی دی؟ دا رعد چې دی دا په اسمان کې یو فرشته ده، د هغې اواز دی، دا غلظه، او دا یو کروړه د هغه سره د بجلۍ په دې وریځ کې یو کرنټ پیدا کوي، د هغې نه وریځ کېږي. زلزله کم څنګه کېږي؟ د دې خو ظاهري اسباب دي، او دوی وایي په دې غرونو کې دننه هغه اوبه مبوشي هغه ترې راوځي. دا خبره غلطه ده چې دا ځمکه د دوو د اوښ د غوی په ښکرو باندې ولاړه ده، یو ښکر یې ستړی شي نو بل ته یې ور واړئ نو زلزله را شي. دا هسې خبرې دي. ښه دا ځمکه د غوی په ښکرو نه ده ولاړه، بس دا خدای پاک څه زغر وشلی او د هغې نه زلزله الله راولي. د خدای لوی قدرت پې ظاهرېږي. او جنکې په بدل ورکول دا خو زمونږ په وطن کې دا رواج شکر دی نشته، دا خبره نه ده، دا ګناه ده. ښه او بالکل دا رښتیا خبره چې حدیث کې راځي، نبي هم فرمایي چې د قیامت ته نږدې به یو سړی راځي په بیت الله به حمله کوي او بیت الله به ټوټې ټوټې کوي. دا بالکل دا خو الله دا وخت زمون په دور کې نه راولي. غوث خو فریاد ته وایي او امداد ته ویل کېږي، او دا بهر کیف دا مشتبه الفاظ چاله استعمالول نه پکار. دین او مذهب کې مذهب خو لارې ته وایي، دین او مذهب تقریبا یو شی څه خاص فرق پکې نشته. دیسوی قرآن و حدیثو کې دا ویل کېږي چې په ځمکه د بني اسرائیل حکومت او بیا فلسطین کې دا خو د قیامت ته نږدې به د یهودیانو حکومت زیاتېږي، نورم دا به دومره زیاتېږي چې دجال به هم د یهودیانو په حکومت کې راکوزېږي، ټوله دنیا به د یهودو په قبضه کې راځي. دجال چې کله ځمکې ته کوزېږي نو اکثر به د یهودو ځمکه په قبضه کې وي. د ماښام او د ماسخوتن د اذان په منځ کې کم از کم 1 غنټه او 60 منټه فاصله پکار ده، 1 غنټه 1 نیمه غنټه
یا 1 غنټه او 20 منټه. او بالکل چې موسی علیہ السلام نوی فرشتہ راغلی و د مرګ سپېړې تېستې و، بالکل دا درسته خبره ده. ماشوم په سبق دین باندې ماشوم چې د 2 کالو شي نو اسې به ورته نصیحت کوي د مانځه د دین، او چې د 10 کالو شي نو بیا وهلی هم شي. دیوی چې 2 کسه ګناه کوي، یو پکې ګیری او د یو ګیره نی، کوم یو به زیات ګناهګاري؟ دواړه به زیات ګناهګاري. خیال نه راغی؟ دا پکې نشته، دا دواړه ګناهګار دي. ګیره خو سړي ته نه وایي چې دا غلی دا څه ورته ویلې کېږي ته دا ګناه کوه. یو سړی یو لطیفه ده په سایکل روانو او ګیره هم وه، نو بل سړی یې په ډغره وه.